یو انسان هم د مصایبو څخه خلاص نه دی. هر انسان په یو مصیبت کې مبتلا وي. که تاسې د ورونو نه تپوس وکئ، که تاسې د خویندو نه، هر یو به بس د یو مصیبت بیان درته کوي چې زه په دې مصیبت کې ګرفتاره یم او د دې مصیبت نه زه کړېږم. د دغه مصایبو ګټې او فایدې هم شته، خو هغه وخت چې کله صبر ورباندې وشي. په تاریخ کې داسې علما، داسې نیکان خلک تیر شوي دي چې هغوی مصایب غوښتل چې په مصیبت کې مبتلا شي. وجه یې دا ده چې په دې کې عظیمې فواید شته. اوله دا چې کله د انسان زړه د اندېښنو په زندان کې بندي شي، نو الله تبارک وتعالی د انسان ته په اخلاص سره د دعا غوښتلو توفیق ورکړي. دا انسان به د رب لایزال څخه په ډېر اخلاص باندې دعا غواړي، توجه یې د رب لایزال وطرف ته وي. علما کرام لیکي چې کله رب لایزال پر خپل یوه نیک بنده باندې څه مصیبت راولي، نو ملایکې داسې په سوچ کې وي چې دا خو دومره نیک بنده دی، د الله جل جلاله عبادت کوي، امر بالمعروف کوي، نهي د منکراتو څخه کوي، دې باندې څنګه دا مصیبت راځي؟ نو رب لایزال بیا دې ملایکو ته وایي چې زه غواړم چې د دغه خپل نیک بنده آواز واورم، د ده غږ واورم. یعنی مطلب دا چې دا د ده کوم آواز د درده ډک وي، رژدېدلی آواز وي، په دې دردمن آواز دی ما ته غږ راوکړي، زما څخه څه غواړي، ما ته دا محبوبه ده، زه غواړم چې د خپل نیک بنده دغه د درد ډک آواز واورم. دا څومره لویه خبره ده. او د مصیبت دویمه ګټه دا ده چې کله پر انسان باندې څه مصیبت راشي، نو د دې انسان څخه کبر ولاړ شي، د انسان له کبره پاک شي. او تاسې په دې پوه شئ چې کم انسان کې ذره کبر هم وي، رب العزت د هغه نیک اعمال نه قبلوي. نو دا خو ګوره څومره لویه فایده ده چې د مصیبت چې کله په انسان باندې راشي، په دې سره د انسان د زړه څخه هغه کبر ووځي، هغه ختم شي. د مصیبت درېیمه ګټه دا ده، عظیمه ګټه دا ده چې د مصیبت په شپو کې، د ستونزو په شپو کې د انسان په زړه کې نرمي او شفقت پیدا کیږي. دا څومره لویه فایده ده چې د انسان زړه نرم شي او زړه کې شفقت پیدا شي. او څلورمه فایده یې ده چې په مصیبت کې د انسان ګناهونه بخښل کیږي. څه خو موږ او تاسې په ګناهونو کې غرق یو غرق، نو په دې مصیبت باندې به الله تبارک وتعالی زموږ او تاسې ګناهونه ورژوي، ګناهونه به راته ختم کړي. او پنځمه لویه فایده ده چې د انسان درجې ورباندې لوړیږي، خو دا هغه وخت چې کله صبر وکړي. او چې کله صبر ورباندې وکړي، نو الله تبارک وتعالی به په آخرت کې د ثواب داسې خزانې ورته وبخښي چې د هغه شمیر به نه وي، موږ او تاسې شمیر نسو کولی. هغه لا نورې فوایدې دي. نو الله تبارک وتعالی د موږ او تاسې ته پر مصیبتونو باندې صبر را نصیب کړي، او د الله جل جلاله په تقدیر موږ او تاسې باندې راضي شو. بس په هر ځای کې به دا وایو چې یا الله ستا په قضا زموږ رضا ده. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.